أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله مولانا العظيم. الف لام میم را فمانا د دې حروف الله تعالی خپوهیږي. تلک آیات الكتاب دا آیتونه د کتاب دي. والذي انزل او هغه څه چې نازل شوي دي الیک ستا طرف ته من ربک الحق ستا د رب له طرفنا حق دي. ولكن اکثر الناس او لیکن اکثر خلق لا یؤمنون ایمان نراوڑی. اللہ الذی اللہ تعالی اغذات تے رفع السماوات چوچت یکڑل آسمانونا بغیر عمد بے دستنو ترونها چتاسوی وینی ثم استوا بیائے قرار انیو على العرش فعرش وسخر الشمس او پکار اولگول نور والقمر او سپمائی کل یجری ہر یو روان دے لأجل مسمى مقررہ مدے پورے یدبر الامر اغا انتظام کئی دکار یفصل الآیات اغا په تفصیل سره بیانې نخې لعلکم د پاره دې چې تاسو بلقاء ربکم په ملاقات رب پل توقنون یقین وکړئ. وهو الذی او هم اغا ذات دې چا چې مد الارض اغوړول ازمکا وجعل فیها او جوړ یې کړ په دې کې رواسیا غرونا وانهارا او نهرونا ومن كل الثمرات او د هر قسمه میوونه جعل پیدا کړل فيها پزمکا کې زوجین جوړي اثنين دو يغشي الليل النهار پټويش پا پورسر ان في ذلك لآيات بیشک پدې کې نخې دي لقوم اغا خلق د پاره یتفکرون چې فکر کوي. ترتیب په لحاظ سره د قرآن کریم 14 سورت سورہ رعد مدینه طیبه کې نازل شوه دی او په دې کې 43 آیتونه او 6 رکوعات دي. دا سورت هم د حروف مقطعات نا شروع شي، یعنی هغه حروف چې هغه مونږ یو بل سره تړو نه بلکې جدا جدا وو. مونږ لومبه سورت وو فاتحه نه بعد الف لام میم
دا شانت دلته دی الف لام میم را دا ټول حروف موږ جدا جدا وایو. د دې معنی مبارکه سوزله خبره راغلی ده چې اصحاب تپوس نه کړي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام خودل نه نو بس دا د الله او د رسول علیہ الصلوۃ والسلام په میاس کې اوراز دې کې خود کو ریت کول او د دې معنی په لټون کې پریوتل جنو هغه ابس کار الله تعالی نه د خولې نبی علیہ السلام نه د خولې څه ضرورت دي انسان پاغي کې خپل صلاحیتونه ولګي. تلک آیات الکتاب. او بل خبره دا چې عربو کې هم دا سیس مستعمل و یعنی استعمالی ده با هغه اشعار لیکل یا با دا سه ادبی شاهپارا به لیکل نو دا غي په سر کې دا شان یو حرف نمبر اتله لکه اردو کې موږ اشعار لیکو سر کې عین لیکو هغه نه پس بیا یو شعر لیکو نو دا چونکه مخکې نه په ادب کې یو کار را روان و چلیده عربو به هم اعتراض نه کړ او خلک چې ادبي خلک وو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دور خلک وو شعرا او ادیبان او مقررین او هغه په دې سیس باندې چاته اعتراض نه کړ. تلک آیات الکتاب الله تعالی ودا د کتاب آیتونه دي یعنی په دې کې هیڅ شک نشته چې دا د قران کریم حصہ ده. الف لام میم را ده هغه هم او دین علاوه دا سیا روان دي 3 آیتونه دا ټول د کتاب حصہ. والذي انزل اليك من ربك الحق او هغه څه چې د الله رب العزت طرفنا اے پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تاسو باندې نازل شوی دي هغه کې هیڅ قسم شک نشته هغه د الله رب العزت طرفنا دي او الحق بالکل اختیاري صحیح هغه کې هیڅ قسم دروغ نشته دروغ ګډون نشته دا نشته چې الله تعالی یو خبر نازل کړه او هغه کې صحیح شو نه بلکې پورا ټیک صحیح چې کوم علم و هغه الله رب العزت وحی په صورت کې د قران کریم د آیتونو په صورت کې ستاسو طرف ته راولي. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون اگر چې دا بالکل برحق دی اگر چې دا د الله کلام دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم را رسول دی واغینه باوجود اکثر خلک ایمان نه راوړي کاغه دور وګورو هغه وخت هم دا اکثریت یې کافرانو نه دور وینو څومره علم خور شوی دی څومره علما څومره دین مدرسې هرڅ واغینه باوجود و عرب انسانان دي یو نیم عرب نه واحد و عرب پوری ټول نوم باندې کوم مسلمان نه غدي کې 15 عرب غیر مسلمان الله تعالی ولکن اکثر الناس لا یؤمنون اکثریت د دې دین مخالف پاتې شي. هغه نه بعد الله جل جلاله د توحید دلائل لومبه دلیل الله الذي رفع السماوات چې انسان استا نظر څنګه برش نو بردا ودي چترای دا چې اسمان ورته ویل شي بغیر عمد اډستان نشته موږ هو دوه هفته په هوا کې بغیر دستنو بغیر دیواله نشو درولې الله جل جلاله دا دومره لوی اسمان لازمه کې کم ګډ تلاړ شي دا اسمان هم دا شان دی. سورہ ملک راضی ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت الله تعالی په دې تخلیق کې بتاتا 14 ملاو نشي فرج البصر بیا وې د سترګې په اوپر دوراو کړ نظر په اوپر چرته ګډ تلاش وکا بل مل تلاش هل تنه وګوره د اسمان هل ترى من فطور دې کې څه کمې مو ثم مرجع البصر کرتين بیا دې باندې نظر واچ ينقلب اليك البصر استاد سترګې وستړي شي ستومانه بشي واپس بستا طرف تراشي او اخیری بستا دغه اعلان چې نه الله ستا په دې تخلیق کې ما معمولی غونډه چاو ده هم اونم هغه زموږ لنټوي سره د بس سمیاشت پس سکلونه پس هغه کې چاو ده الله رب العزت لوی تخلیق
دومره لوی اسمان چې نه پکې ستن شته نه یې والا څه دیوال جوړ کړ او بالکل ټول یو چې هغه کې هیڅ قسمه شګاف نشته. نو الله تعالی د اسمانونو اوچت کړي دا یو اسمان نه دی، دې د پاسه شپږ نور دي. ثم استوى چې دا وواړې جوړ کړ، ثم استوى على العرش بیا عرش طرف ته متوجه شي. دا چې کومه جمله ده دا د قران کریم هغه آیتونو کې ده چې هغه ته متشابهات ویل شي. مفسرین وایي چې د دې مانو کې وموږ نه پیږي، بس چې څنګه لیکلې دي ترجمه باندې زموږ ایمان دی چې الله جل جلاله په عرش باندې قائم شي. او د دې دا مطلب چې صرف عرش باندې الله تعالی په هر ځای کې ټول کائنات کې هر ځای کې موجود. اوس عرش باندې څنګه قائم شي د دې کیفیت مونږ ته نشي پته او نه دی کې چې نو سوال جواب کول پکار. یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی ته راغله، اصحاب یو لیدل فلکه خبره اترې کوي تاسو یو څه کوي یا رسول الله دا الله تعالی په قدرتونو کې موږ بحث کوو، غور او فکر کوو، یو بل نه تاسو نه کوو، ځان پوهیو. نبی علیہ السلام ارشاد فرمایي او د الله قدرتونو کې د الله تخلیقات کې د الله مخلوقات کې خبرې کوي، د الله ذات باره کې خبرې نه کوي. هغه وراء الورا ده زموږ عقلونو نه بره نو څنګه چې نو هغه باره کې تاسو اړم شي او تاسو عقل تاسو گمراه ولې چې د عقل نه بره وحی ده او وحی موږ منې کوي چې دې کې وا عقل نور زیات نه چلے. نو بس دغه زموږ لیمټ او حد. وسخر الشمس والقمر دریم دلیل دا دی چې الله تعالی دا دورا لوی اسمان جوړ کړ، د دې لاندې دا دوه نور غټ مخلوقات دي، یو نور دی یو سپوږمۍ ده، هغه دواړه په یو کار کې لګول. زمونږ موسمونه زمونږ شمسي میاشتې دا ټول هر څه نور سره کړل او زمونږ کم قمری لحاظ سره کلندر دی هغه ټول سپوږمۍ سره کړل. موضوعونه زمونږ نور سره کړل، روزه، حج، قربانی دا هر څه سپوږمۍ سره کړل. الله رب العزت د دې خپل کارونه هم دي. دا نور چې نو دې مسلسل اټمی دماکی او هغه نه موږ ته دا حرارت هم ملاوي، رڼا هم ملاوي. هغه زرګونه لکونو میلا زمون د سمکه نه دالره هغه نه باوجود او ګورې سوره دي څنګه ګرځي دا دې هغه حرارت هم ترارس د دې د وجه مختلف کینو سيزونو د دې فواید هم نه وجاتو د دې د وجه پخ او دا شان چې میوو کې کم خوواله راځي او د سپمای چې کوم رڼا ده د شپې را پریز باغې باندې هغه د وجه راځي. نو الله جل جلاله د دې دواړو خپل کارونه لګولې دي. د انوار لپاره 365 ورځې جوړې کړې دي، نو پورا خپل منزل برابر او د سپمای لپاره 28 منزلونه جوړ کړې دي. 28 ورځې پس چې نو دا بیا واپس غایب شي او نوې سپمای راوځي. کل یجری لاجل مسمى. الله تعالی ارشاد فرمایي چې دا ټول هر څه یو خاص مودې لپاره یو خاص وخت لپاره دا وس روان دي، یعنی دوی ودا کار کوي. د الله رب العزت مخلوقاتو کې د انسان او د پیریان نه علاوه نو څه هم دي او د الله د حکم پابند هغه انکار نشي کولی، نه نشي کولی. څنګه ورته وي هغه شانتي چلی هغه شانتي کار کوي. فرښتہ پر رکوع کې د ټول عمر رکوع کې، سجده کې د همیشه په سجده کې. نور او سمای دا نور د ماقام چې دی پریوزي د الله په دربار کې سجدي سره پریوزي. دا یو مخلوق هم د الله د حکم نافرمانی نه سوای د انسان او الله تعالی دا ټول مخلوقات د انسان د فائدې لپاره لګول د په کار کې لګول. یدبر الامر د هر یو کار تنظیم کوي. یفصل الآیات بهترین انداز کې آیتونه بیانوي. لعلکم بلقاء ربکم توقنون. وجه دا چې تاسو د خپل ملاقات رب سره یعنی د قیامت پر ورځ کوم ملاقات ده هغه د لپاره تیارې وکړي او هغه باندې تاسو ایمان راوړئ، یقین راوړئ.
چې او دا رز راتلون کې وهو الذي مد الارض. نور دلائل الله تعالی بیان چې د ځمکې ته دا خو بر اسمان کې چې کم سيزونه الله تعالی پیدا کړي اوس کته ځمکې ته څومره لوی ځمکه یو آدم نه او یو حوا د دینه چې نو نسل د انسانانو شروع شو نن و عربونه سیوا انسانان په دې ځمکه کې آباد. الله تعالی ټول لپاره تنظیم د ټولو رزق د ټولو خوراک پوشاک او کوم ضرورت دي هغه الله تعالی د ضرورتو د پوره کېدو وعده ده. د خواهشاتو لپاره جنت ځکه چې د کم سیز د کم شی چې بنیادی ضرورت دی هغه هر انسان پوره کوي. دا انسان په خپل حالات باندې هم لغونډه کې غور کوي چې کله دته ضرورت شي الله تعالی چې داسې نه غیب نه دا غي تنظیم وکړي چې خپل هم حیران پاتې ولې چې د دې وعده وما من دابه فی الارض الا علی الله. زمکه باندې سهم ساوالا تلون کې دي ګرځیدون کې دي هغه رزق د الله رب العزت په ذمہ. وجعل فيها رواسي نظمکه جوړه کړه دلته کې هم دوه غټ سيزونه جوړ کړي. یو رواسیا غټ غرونه دي چې د ځمکه یو بیلنس کی یا توازن کی خوځي راخوځي څنګه وانهار او د نهرونو یو لوی تنظیم دریابونو لوی تنظیم یې په دې کې کړی دی چې د ځمکې یو سره بل سره پورې اوبه را رسي. بیا د دې سره د دې ځمکې نه مختلف سيزونه انسان د پر راوباسري دي چې ومن کل الثمرات هر قسمه میوه جعل فيها زوجين هر یو کې جوړه الله تعالی پیدا کړي. یو نر او ماده دي څنګه هر مخلوق کې دا شان دي په دې بوټو کې ونو کې دي کوم دي. دین علاوه زوجین د هر یو څنګه چې رز او شپه دا یو جوړه. دین علاوه چې میوو کې تور او سپین دا شان دي یخ او ګرم تاثیر د دې مختلف او دا شان دي خوږوالی کې ترش او خوږ نو دا جوړي الله رب العزت پیدا کړی دي. یغش الليل النهار دا شان دي الله تعالی دا شپه چې راولي روز داسې غیب کې چې انسان ویاړو چې تر روز راغلی هم دومره غټ نور پکې دون کې چې د شپې تیاره په راشي داسې تور تم شي چې انور بالکل ہے انسان حیران پاتې. ان فی ذلک لآیات الله تعالی وګورا دې کې څومره نفي ما خدا تدا یو سو سيزونه بیان کړ دې کې وګوره لآیات آیات څنګه جمع لپاره دریونه سیوا لپاره لقومي دریونه سیوا لقومي يتفکر خدا نفي د چا لپاره دي هغه خلکو لپاره چې غور او فکر چې کوم یو کس په دې کې غور او فکر شروع کی هغه مقام الله رب العزت وحدانیت او الله رب العزت دې تخلیق د پاره دا غزړه کې براشي او واقعي دا د یو ذات جوړ کړی دی دا سه ذات چې هغه یک आवाज دی او دا وسو مقابله والا نشته دا په شان څوک نشته دا مشیر څوک نشته دا مددگار څوک نشته هغه مشوره ورکوم چې څوک نشته هغه یک आवाज دی تنها او چې انسان غور او فکر شروع دغه پرونه هم غوړي چې عقل من هغه دی چې دو صفات دي په قرآن پاک ورته وایي چې دو صفات چا ځان کې پیدا کړ هغه عقل من دی. یو غور یو فکر دی او دویم ذکر چې هر حال کې د الله ذکر کوي او د ځمکې او اسمان په تخلیق کې هغه فکر کوي نو دې دواړو سره خپل رب ته رسیدي شي. الله تعالی دې مال تاسو ټول مؤمنانو له قرآن او سنت باندې عمل کولو توفیق راکړي. الف لام میم را فمعنى د دې الله تعالی خپوهيږي تلک آیات الكتاب دا آیاتونه د کتاب دی والذي انزل او هغه چې نازل شوی دی الیکا ستا طرف تا من ربک ستا در رب له طرفنا الحق حق دی ولكن اکثر الناس او لیکن اکثر خلق
لا یؤمنون ایمان نراوڑی اللہ الذی اللہ تعالی اغزاد دے رفع السماواتی چوچت یکڑل اسمانونا بغیر عمد بیدستنو ترونها چتا سوی بینئی ثم استوا بیائی قرار انیو علی العرش وعرش باندے وسخر الشمس او پکار کے الگ والنور والقمر او سمائے کل یجری ہر یو روان دے لأجل مسمى مقرر مدیر دپارا یدبر الامر اغا انتظام کئی دکار یفصل الآیات اغا بتفصیل سرا بیانی نخی لعلکم دپارا ددی چتاسو بلقاء ربکم فملاقات تقبل رب توقنون یقین اکئی وهو الذی او ہم اغزاد دے چاچی مد الارض اغوڑو لازمکا وجعل فیہا او جوڑی کرل پدے کے رواسیا غرنا وانہارا او نہرنا ومن کل الثمرات او دا ہر قسم میوونا جعل فیہا پیدا اکڑلے پزمکا کے زوجینی جوڑے اثنینی دودوا یخش اللیلہ پٹوشپا النہارا پورسرا ان فی ذالکا بے شکا پدے کی لآیات نخیدی لقوم اغا خلق دپارا یتفکرون چی فکر کئی آمین الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين